پاکستان پر طالبانو اته ډوله فشارونه راوړو، خو دا چې طالبان لکه غر غوندې د فشارونو پر وړاندې ودرېدل چې بالاخره د پاکستاني ریاست سر یې ټیټه او خبرو ته مجبور کړ. دا چې دا فشارونه کوم او طالبان څنګه بریالی سیاست ترسره کړ، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. خبریال میرویس افغان لیکلي، راشي دا تریخ حقیقت ومنو چې له شریر ګاونډي پاکستان سره د طالبانو سیاست ډیر خوندور روان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري رئیس استقبال ډیر خوند راکړ. طالبانو د نړۍ په وړاندې پاکستان ته سخته ډیپلوماټیکه څپېړه ورکړه. څه باید وشي؟ 3 کاله وروسته د یو لوړپوړي پاکستاني پلاوي سفر افغانستان ته په دې نیت شوی و چې پاکستان نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول امریکا ته وروښیي چې له افغان کډوالو سره موږ هر څه د طالبانو د حکومت په خوښه کوو، په داسې حال کې چې موږ افغان کډوالو سره د ټول انساني کرامت خلاف عمل کوو. بیا هم طالبان موږ ته ښه راغلاست وایي، خو د کابل په هوایي ډګر اسحاق ډار ته د یو معمولي مامور ورتګ لوبه سرچپه کړه. که څه هم افغانان جګړو ځپلي دي او تر ډېره بریده په سرونو کې د شک تیوریانې ازانګې کوي، خو دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان په عذاب دی، ښه پوره په عذاب دی. هیڅ وسیله او هیڅ هڅه کار نه کوي. پاکستان د طالبانو د کنټرول او پر دوی د فشار اچولو په موخه دا هڅې بیا تکرار کړي. لومړی، پاکستان پر افغان خاوره بمباري وکړي. دویم، پاکستان د طالبانو خلاف د داعش پیاوړي کېدو ته خپل ریټایر جنرالان بیا مقرر کړل. دریم، پاکستان پر ډیورنډ خط ټولې لارې کابو یوه میاشت وتړلې. څلورم، پاکستان د طالبانو خلاف د وسلوالو جبهو ته ځای ورکړ. پاکستان هڅه وکړه چې د طالبانو خلاف د پخواني لنډغرو او په اصطلاح سیاسیونو یوه هماهنګي رامنځته کړي. شپږم، پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو خپلو خپلوانو او کورنیو ته لاس ور واچاوه. اووم، پاکستان پر ډیورنډ کرښه د ناامنیو په نیت بیا بریدونه وکول. اتم، پاکستان بالاخره د افغان کډوالو وژلو، لوټلو، بې عزته کولو، د ایستلو او شړلو په بهانه په پاکستان کې پر افغان کډوالو محشر جوړ کړ. دا چې د پاکستان ټولې هڅې شنډې شوې، طالبان بیرته د پخوا په شان کابو نه کړای شول، اوس یې د ماتې غاړې یعنې خبرو اترو سیاست ته لاس واچاوه. دې کار کې د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان ډیر ماهر دی. تر دمګړی له پاکستان سره د طالبانو د حکومت ظاهري پالیسي ښه روانه ده. د طالبان حکومت تر هغه باید له پاکستان سره د هر ډول خبرو دروازې وتړي چې ترڅو د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د بیرته لیږد پروسه نه وي درېدلې او د لیږد لپاره یو بشپړ میکانیزم نه وي جوړ شوی. دا کار به نه یوازې طالبان ځواکمن ثابت کړي، بلکې کډوالو ته به په عزت د لیږد لاره خلاصه شي او د پاکستان له لاسه به د فشار دا وسیله هم وویستل شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.